اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو افغانانو خويندو او ورونو ته سلامونه او احترامات. الله پاک دیو کې چې ټول را دروغ او جوړ یې. موضوع کرکټ او په کرکټ کې تاسو ورونو ته زیاتره معلومه ده او خويندو ته چې نن سبا کله هم د افغانستان لوبي نو هغه داسې په ښه یو کیفیت باندې نه خپرېږي، ایچ ډي کوالټي باندې نه خپرېږي. د دې وجه څه ده؟ اخر مونږ به راشو نیپال ته. نیپال چې کله هم په خپل ګراوند کې لوبې لري په ایچ ډي کوالټي باندې ښودل کېږي. همداسې نور پاکستان شو، انډیا شو، استرالیا شو، دا زیاتره ملکونه دي چې د هغو لوبې په ایچ ډي کوالټي سره ښودل کېږي، کیفیت یې ښیي. خو زمونږ افغانستان چې کله هم یا په انډیا کې لوبې لري یا په سکاټلند کې لري یا په آیرلند کې لري نو د دې دا کیفیت ډېر خراب وي. منګ همیشه ویلي ګوري کرکټ بورډ چې کله هم یو بودیجه استعمالي په پلیر د استعماله کې پروا نه کوي، خو اخر به دا بودیجه چرته ځي چې زمونږ کیمرې سینې. منګ افغانان چې کله هم یو کرکټ ګورو د کرکټ نه خو خوند واخلو کنه. دا خو پرون تاسو خپله وګورئ، پرون دغه لوبه وه د دې دغه کمې کیمرې چې دوی لګولې وې کیفیت یې صحیح نه و، ایچ ډي کوالټۍ سره نه وه، نو د دې نه به موږ څه خوند والو. زیاتره ما ته ملګرو میسج کړی دی چې ګوري موږ همیشه یو وینا کوو، د پلیر غوښته هم کړې ده چې چاته چانس نه ورکول کېږي، د هغه غوښته هم کړې ده. نو ګوري ملګرو د دې باید د دې تپوس هم وشي. په آینده کې کرکټ بورډ ته دا پکار دي، په آینده کې اوس خاص دا کیمرمین چې کوم کیمرې راوړي دي دا خو بیخي بیکاره دي. د دې نه د شپږیزه چې کوم افغانستان کې کوم لیګونه کېږي هغه هم کسان هم د انډیا دي، ځکه چې هغو سره ما سفر کړی په 2014 کې کله چې شپږیزه وه هغې کسانو سره ما سفر کړی او هغه د انډیا نه راغلي وه. نو ګورئ که 2014 شپږیزه ته وګورئ، همداسې دا اوس چې شپږیزه تېره شوه دې ته وګورئ، هغلته کیفیت صحیح او د نورو ملکونو کې خراب وي. ار ټي اے والا نه زه دغه هیله کوم چې کله هم تاسو کیمرامین سره خبرې کوئ دغه پیسې لږې زیاتې خرچه کوئ، یا که کرکټ بورډ دغه بودیجه استعمالوي په ځای د استعماله کړي. ما همیشه ویلي پلیر دې ښه انجوی کړي، ښې مزې دې په پیسو باندې وکړي، خو زه په پلیر باندې نه خفه کېږم. خفه کېږم په دې باندې چې کله هم کرکټ بورډ یو بودیجه استعمالوي په غلط ځای کې استعمالوي. دلته اوس بودیجه چې استعمالوي دا موږ ته ګټه هم کوي. که چېرته دغه بودیجه په دغه ایچ ډي کوالټۍ باندې استعمال شي نو نورو ملکونو نه هم دا کرکټ ګوري، همداسې تاسو نه اخلي، دا په پیسو باندې اخلي. دا کرکټ چې موږ کله ګورو انټرنیټ استعمالو نو دا خرچه کېږي، دا پیسې ځي. دا ګوري افغانستان چا چې لوبې برابر کړي هغو ته ځي، دا نه چې پیسې نه ځي. زمونږ کرکټ بورډ نه دغه هیله چې کله هم ته پیسې موږ استعمالو په دې کرکټ باندې. زما مطلب دا شو ګوري که نه پیسې ځي، په هر یو افغان نه ځي، انټرنیټ خوري، فری خو نه دي که نه. که تاسو نه کم ټي وي والا اخلي، ار ټي اے اخلي، تاسو پیسې ته نه اخلئ، په مفته باندې لوبې نه ورکوئ. نو تاسو نه هم دا خواهش کوو چې آینده کې دغه لوبې راځي دا باید په ښه کیفیت سره خپرې شي. دا خو دومره بیکاره کیفیت تاسو ترې خپروئ نو د دې نه به موږ څه خوند والو. نو هیله درنه کوم چې په آینده کې کمې لوبې را روانې لږ صحیح خپرې کوئ. بعضې ټایم کې یو کیمره یو ځای د ویسي، کله یې بل ځای د ویسي، کیمرې هم لګې نه وي. تاسو انټرنیشنل لوبې وګورئ، د انټرنیشنل لوبې به داسې لکه تاسو چې خپروئ. نو خواهش درنه کوم د ټولو افغانانو دپاره دا څه ورته وایي ما نه پښتو غلطه کړله، په افغانانو په اساسیتوب باندې درنه خواهش کومه چې دغه لوبې چې خپروئ لږ صحیح کیفیت سره خپرې کوئ. د ټولو افغانانو مې هیله ده چې دغه ویډیو در سره شیر کوئ او دغه کرکټ بورډ له ورسېږي. کرکټ بورډ چارواکي خو ما سره دی، خو خدای پاک ته وګورئ مړه دا لوبې لږ صحیح خپرې کوئ. او ار ټي اے والا نه هم خواست کوم اسماعیل میخیل ورونه، ځکه چې هغه مشر دی د الله په امان.